که د افغانستان او پاکستان د لوبډلو پرتله کوو، دواړه لوبډلې په خپل ځای پیاوړي دي او تر ډیره یې توازن برابر دی. هره لوبډله خپل د ضعف او قوت نقطې لري. افغانستان که څه هم په وروستیو کې هر اړخیزه پاملرنه شوې ده منتخبي لوبډلې ته، خو زموږ ورو توپ اچونه شاید پر پاکستان پیاوړې وي. د راشد، مجیب او نور احمد په شان مثلث شاید یوازې پاکستان څه چې د کرکټ په نړۍ کې بل هیڅ هیواد ونه لري. هاخواته بیا د پاکستان تیز توپ اچوونکي زموږ د تیزو توپ اچوونکو نسبت پیاوړي ښکاري. دوی په نړۍ کې لوبېدلي دي او لوبیزه تجربه یې د افغان تیز توپ اچوونکو نسبت خورا زیاته ده. افغانستان هم د فضل الحق فاروقي او سلیم صافي او وفادار مومن پښتون هیله بخونکي تیز توپ اچوونکي لري، خو لوبیزه تجربه شاید په نړۍ کې هغه ایکسپوژر چې داسې مهمو سیالیو ته پکار دی د پاکستان پرتله کم وي. بلخوا توپوهنې ته که راشو، پاکستان خورا پیاوړې توپوهنه لري. لوبډل مشر بابر اعظم یې د نړۍ بهترین توپوهونکی دی په یو ورځنیو سیالیو کې. دوی همیشه پیلیزو لوبغاړو لوبډلې ته ښه پیل ورکړی دی او همغه ده چې پاکستان د یو ورځنیو سیالیو په درجه بندۍ کې په دویم ځای قرار لري. بلخوا افغانستان هم که د نوو لوبغاړو نوملړ ته وګورو، نوي لوبغاړو ته موقع ورکول شوې ده او همدغه ده چې افغان مینوال هم هیله بخونکي دي تر څو په دې سیالیو کې ښه ثابت شي او ښه وځلیږي. په تیرو کې که افغان توپوهونکي ښه نه ځلیدل، شاید یوه وجه یې دا وي چې ډیری وخت په افغان لوبډله کې د ضرورته زیات پیلیز لوبغاړي په یو وخت کې په لوبډله کې وي. بلخوا فل ټایم توپوهونکو ته موقع نه ورکول کېږي. موږ تر ډیره الراونډران لوبوو چې په پیل کې بیا یو توپوهونکی چې څه رقم مسؤلیت اخلي، شاید الراونډر هغسې ونه توانېږي ځکه د هغوی د مسؤلیت برخې دوه وي. نو که چیرې افغانستان توپوهنې ته پاملرنه وکړي او حد اقل 4 یا 5 فل ټایم توپوهونکي ولري، د همدې پاکستان لوبډلې سره ښه مسابقه کولی شي. که وروستۍ لوبې ته یې وګورو، په تېر نړیوال جام کې دوی سره مخامخ شوي وو او داسې نه برېښېده چې افغانستان د اووم یا اتم قرار لري په درجه بندۍ کې او پاکستان لومړی یا دوهم. پاکستان هغه لوبه که څه هم وګټله، خو په زړه چاود یې وګټله. همدا لوبډله وه چې پاکستان یې د خورا سخت حالت سره مخامخ کړی و او ډېر ښه ځلیدلي وو. پاکستان او افغانستان که څه هم ټول لوبې ورځنۍ پاکستان ګټلي دي، خو په اسانه یې نه دي ګټلي او شاید د دې وجه همدا وي چې افغان لوبډله د دغسې سترو لوبډلو سره د مخامخ کېدو هغه تجربه کمه لري او په وروستیو ورونو کې بیا هغه څه رقم محتاطه لوبه چې پکار ده او کنټرول پکار دی، په هغې موږ نه توانېږو. نو د پرتلې له لحاظه دواړه لوبډلې خپل د ضعف او قوت نقطې لري. امید دی چې افغانستان د پاکستان سره ښې سیالۍ ولري تر څو اسیا جام او نړیوال جام ته ښه چمتووالی ونیسي او بریاوې راوړي.